بسم الله الرحمن الرحیم. شاوخوا څلېرې ساعته پوره شوي دي چې د پښتون ژغورنې مخکښ 15 غړي د پاکستاني پوځ لخوا وړل سوي دي، خو لا تر اوسه پورې نادرکه دي. په اصل کې خبرونه خو تر اوسه پورې دام نه دي تایید سوي چې دا پوځ وړي دي که بل چا وړي دي، ځکه د پښتونخوا وزیر اعلی لا خبر نه دی چې دغه 15 مخکښ غړي چې پرون د امن په نامه باندې جرګې ته راغوښتل سوي ول چې نورالله ترین و، حنیف پشین و، عدنان وزیر و، ګوهر وزیر و او حبیب وزیر و. دغه 15 غړي دي. وروسته له هغې چې دوی له دغې جرګې بایکاټ وکړ، راووتل، نو هغې وروسته نامعلومو خلکو نامعلوم لوري ته وړي دي او تر اوسه پورې لا درک نسته. یو شمېر سرچینو بیا داسې خبرونه شریک کړي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه مخکښ غړي د نوښار نظامي مرکز ته وړل سوي دي، خو تر اوسه پورې د پښتون ژغورنې غورځنګ رسمي دا نه دي تایید کړي چې دوی د نوښار په نظامي مرکز کې دي او که نه دي. البته یو شمېر غړو یې لا پوسټونه کړي دي چې تر اوسه پورې دا نادرکه دي. بل خوا د پاکستان د نوي قانون د تعدیل له مخې پوځ کولی سي، ځکه پوځ په نوي قانون کې دوی ته پوځ ته ډېر صلاحیتونه ورکړي، حتی د محکمې نه هم له قاضیانو نه هم ډېر زیات صلاحیتونه ورکړي دي. دوی کولی سي چې د قانون کې داسې راغلی دی چې د پاکستان پوځ کولی سي چې یو څوک 3 میاشتې له ځان سره وساتي، تری تمې کې ان نادرکه یې کړي، هیڅوک حق نه لري چې پوښتنه وکړي، یعنې پرته له محکمې دا کار کولی سي. نو دوی نوی قانون هم پاس کړی دی او دا قانون منل سوی دی چې دغه قانون له مخې بیا دوی کولی سي چې یو شخص 3 میاشتو لپاره ورک کړي، څوک یې د پوښتنې حق نه لري، یعنې پرته له محکمې. دغې چارې بیا په پاکستان کې غوغا هم جوړه کړې ده چې ولې پوځ ته دومره صلاحیت ورکول سوی دی چې پرته له محکمې د یو څوک یا مجرم یا تورن یا بل څوک د شاوخوا 3 میاشتې له ځان سره وساتي.